دا د قدرې ودي لپاره یوه ځانګړې شیبه ده. هغه په بلغاریا کې د روبنیوف کلي اوسیدونکی ده، کوم چې د مسلمان لږکیو ټاټوبی دی. له هغې سره یې خویندې خپل خپلوان او د کلي نورې ځوانې نجونې هم ملتیا کوي. د هرې ناوې په څېر هغه هم خپله خوښي نشي پټولی. هغه د خپلو خویندو، تره زامنو او نورو خپلوانو سره نڅا کوي. له واده مخکې له خپل راتلونکي میړه یوسف ماسانکوف سره نڅا کوي. قدیرې او یوسف غواړي واده وکړي. واده 2.5 ورځې دوام کوي. دا عجیبه نه ده، بلکې دلته رواج دی. په دې موده کې به بیلابیل رسمونه او رواجونه ترسره کیږي چې د دې کلي د تاریخي هویت ثبوت هم دی. د روبنیوف کلی د رودوب د غرونو په لړۍ کې موقعیت لري چې د بلغاریا په سویل کې پروت دی. په بلغاریا کې د کمونستانو په دوره کې د روبنیوف کلی د شکمنو یاغیانو په توګه پیژندل کېده. د عثماني خلافت په وخت کې د اوسنی بلغاریا د نفوس یوه لویه برخه په اسلام مشرفه شوه. اوس هم د رودوب د څیرمه سیمو کې 300,000 مسلمانان ژوند کوي. اوس دغه ټولنه غواړي چې د خپلې سیمې د ودونو کلتور د یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شي. د قدرې نیکه محمود ډیر خوشحاله دی. دا د هغه د 2مې لمسۍ واده دی. د محمود واده 50 کاله وړاندې په پټه ترسره شو، ځکه چې هغه وخت کمونستانو د مسلمانانو پر ودونو بندیز لګولی و. محمود آن د خپل واده عکسونه هم نه لري. پخوا مې یو څو عکسونه درلودل، خو له اویایمې لسیزې وروسته هر څه بدل شول. خلک کورونو ته ننوتل، د ښځو ځانګړي کالي، د هغوی ټکرې، نارینه‌و خولۍ، عکسونه او هر څه یې له منځه یوړل. محمود هم د نورو مسلمانانو په څیر خپل نوم بدل کړی و، څو نوم یې د عیسویانو په توګه معلوم شي. 20 کاله زما نوم مانول ملاجنوب ادیکوپ و. هیڅ شی مې نه و امضا کړي. زما د ماشومانو د نومونو سره هم همداسې وسول. د یکشنبې ورځ د واده 2مه ورځ ده. په ټول کلي کې د جشن په څیر ماحول دی. د واده لمانځنه شیبه په شیبه زور اخلي. د واده جوړې ته پیسې او نور شیان د ډالۍ په توګه ورکول کیږي. ټول کلی د خوښۍ په مراسمو کې ګډون لري. دغه ځای خلک پر خپل کلتور ویاړي. هغوی وایي چې د دوی د ودونو مراسم دومره خاص او عنعنوي دي چې یونسکو کې د کلتوري میراثونو په لیست کې شامل کړي. زموږ لپاره دا مهمه ده چې د روبنیوف د ودونو دود د بلغاریا د ناملموس فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل شي او د یونسکو برخه وګرځي. په دې ډول موږ کولی شو د بلغاریا د نورو ټولنو په څیر یو مساوي درجه ترلاسه کړو. د ناوې په مخ کې دا ځانګړی سینګار یو پخوانی دود دی. په سمبولیک ډول دا د ناوې په ژوند کې د سپېڅلتیا پیل ګڼل کیږي. د جیلانی په نامه دغه دود ډیر لرغونی ګڼل کیږي. دغه نقاشي چې د ناوې په مخ باندې شوې ده د دغه کلي یوه ځانګړتیا ده. اوس ناوې په بشپړه توګه چمتو شوې ده. اوس به هغه د واده مراسمو ته ځي، چیرته چې ورته زوم انتظار کوي. د دودونو له مخې ناوې باید د واده مراسمو ته د تلو پر مهال خپل سترګې پټې وساتي. د پوماک مسلمانه ټولنه پر خپلو دودونو ویاړي.